بنګلور د خپلې وروستۍ لوبې د مخه تمرینات ونه کړل. نتایج شوي راپورونه وایي رویل چیلنجرز بنګلور ویرات ته د احتمالي امنیتي ګواښ له امله پرون د راجستان پر وړاندې له لوبې د مخه تمرینات ونه کړل. ویل کېږي له لوبې 2 ورځې مخکې ویرات ته امنیتي ګواښونه شوي وو چې پولیسو یې په تړاو د احمدآباد په ګجرات هوایي ډګر کې 4 کسان هم نیولي وو. د راپورونو له مخې له نیول شویو کسانو د پښتنو ګروېږنو پر مهال په ډاګه شوې وه چې غواړي کوم لوبغاړي ته زیان ورسوي یا د لوبې پر وخت ګډوډي رامنځته کړي. بنګلور لوبډلې له همدې امله د نیمه پایلوبې پړاو کې د خپلې مهمې سیالۍ لپاره تمرینات ونه کړل. یا د لوبډلې د خپلې لوبې وړاندې خبري کنفرانس هم ورنه کړ، په داسې حال کې چې له هرې سیالۍ مخکې د لوبغاړو چمتووالي او لوبې په اړه خبري کنفرانس ورکوي. خو په ورته مهال د بنګلور لوبډلې مدیریتي پلاوي ویلي وو چې په ګجرات کې د ډېرې ګرمۍ له امله لوبغاړو تمرینات ونه کولی شول، سره له دې چې لوبډلې په یوه مهم پړاو کې په هیڅ صورت او د هوا د ګرموالي له امله هم له خپلو تمریناتو نه په شا کیږي، خو بنګلور یې دلیل د هوا تودوخه بللې ده. له دې سره هممهاله رویل چیلنجرز بنګلور په نیمه پایلوبه کې له راجستان رویلز د 4 ویکټو په توپیر ماتې ومنله او یو ځل بیا تش لاس کور ته ستنه شوه.